تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، کولی شئ ځان معرفي کړئ سره له ملګرو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. مدثر محمدی یم د بخاند عبدالحی حبیبي سید د 12 بیټ زده کوونکی. را سره په ډله کې همایون، احمد او سمون او د الف د ټیم لیډر مشر یم. ډېر عالي ډېره زیات تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې را سره یو په زړه پورې رقابت ولرئ او پوښتنو ته ځواب ورکړئ. راځم بې ګروپ لوبډلې ته هم تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، کولی شئ ځان معرفي کړئ سره له ملګرو سره. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خدای مو خوشحاله لرم. زه سبالات د 12 دا ټولګي زده کوونکی یم. ما سره په ټیم کې حضرت الله عرفان الله او روحان شامل دي. تاسو څخه ډېره مننه کوم چې دلته مو راغلي او محترم سیالي او رقابت شروع کړې. ډېره زیات مننه. تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ښه راغلی. یو نظر له تاسو څخه غواړم چې رقابت به نن تاسو وګټئ که الف ګروپ ټیم؟ دا به وروسته پاته لګېږي چې کوم ټیم ښه کار کړی دی. خو خیر پیشبیني ووایئ چې څوک به یې ګټي؟ انشاءالله په خپل ټیم باندې ډېر باوري یم چې موږ به یې ګټو. داسې خو الف ټیم هم په خپل ټیم باوري ده نو زده کوونکي به ووایي کومه لوبډله به نن ورځ رقابت وګټي؟ ښه نو مساوي شو، ځای مساوي شو، خبره خلاصه. بس دواړه لوبډلې رایې مساوي شولې. ګورو به چې اوس رقابت به ترسره کړو. الف ګروپ ټیم ته تاسې ما آماده اوسئ. پوښتنې تاسو څخه شروع کوم. 15 پوښتنې دي. 60 ثانیې وخت لرئ. 60 ثانیو کې مشوره سره کولی شئ، خو کوشش کوئ چې وخت مو له لاسه ورنه کړئ. راځم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته، تشریحي پوښتنې ته آماده اوسئ. د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی څوک و؟ 60 ثانیې مو شروع شولې. مشوره سره وکړئ. ومو کړله، ښه جواب یې راته ووایئ. احمدشاه بابا. مطمئن یئ؟ ښه سمه ده. ستا ځواب ښایسته ده. زده کوونکو تشویق یې کړئ. ځواب یې صحیح دی. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. او دا چې مشوره مو هم سره وکړله که نه. لومړۍ پوښتنې ځواب چا راکړ؟ مدثر. لومړۍ پوښتنې ځواب موږ ته مدثر راکړ. ډېر عالي. راځم دویمه پوښتنې ته مو آماده اوسئ. ګل پاچا الفت د چا زوی و؟ 60 ثانیې مو شروع شوې. زده کوونکي دې ارامه اوسي. ډېره اسانه پوښتنه ده. ځواب یې چاته دی؟ میر سعید پاچا. مطمئن یې؟ ښه مطمئن یې؟ تشویق یې کړئ زده کوونکو. دویمې پوښتنې ځواب له موږ سره همایون شریک کړ. ډېر عالي. همداسې ډېر ښه مخ ته لاړ شئ. او دویمه مرحله، دریمه مرحله هم شته چې هغلته هم همداسې واوسئ. راځم درېیمې پوښتنې ته مو کوم مرکبات د وینې نږدې 90% پلازما جوړوي؟ 60 ثانیې مو شروع شولې. مشوره سره وکړئ. بیا هم تاسو پوښتنه تکراروم. کوم مرکبات د وینې نږدې 90% پلازما جوړوي؟ ستاسو وخت زیات دی. مشوره سره وکړئ. هر چاته چې ځواب یاد و ځواب یې شریک کړئ. کوم مرکبات د وینې نږدې 90% پلازما جوړوي؟ ستاسو وخت تمام شو. وخت مو تمام شو. خیر 2 پوښتنې مو ځواب کړي دي. داسې لوبډلې هم له موږ سره وي چې په اول پړاو کې یوه پوښتنه هم نه وه ځواب کړې، خو تاسې ښه یې 2 مو ځواب کړي دي. یوې پوښتنې پسې مه خفه کېږئ، نورې ډېرې پوښتنې پاتې دي. راځم 4مې پوښتنې ته مو کوشش وکړئ چې دا ځواب کړئ. فقه په لغت کې څه ته وایي؟ 60 ثانیې مو شروع شوې. فقه په لغت کې څه ته وایي؟ مشوره سره وکړئ. وخت مو زیات دی. فقه په لغت کې څه ته وایي؟ فقه په لغت کې پوهې او ذکاوت ته وایي. مطمئن یې؟ زده کوونکو هم ځواب یاد دی. مخکې له مخکې چکچک یې ته وایي. تشویق یې کړئ. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې. د 4مې پوښتنې ځواب له موږ سره همایون جان شریک کړ. ډېر عالي. راځم آخري پوښتنې ته مو کوشش وکړئ چې دا ځواب کړئ. پوښتنې ته راځم. آماده اوسئ. منجمانو کومې سیارې د ریاضي او تجربې د اصولو پر بنسټ وموندلې؟ منجمانو کومې سیارې د ریاضي او تجربې د اصولو پر بنسټ وموندلې؟ ډېره اسانه پوښتنه ده. وخت مو زیات دی. مشوره سره وکړئ. منجمانو کومې سیارې د ریاضي او تجربې د اصولو پر بنسټ وموندلې؟ مریخ او زحل. مطمئن یې؟ ستاسو ځواب به صحیح نه وي. وخت مو تمام شو. ځواب مو هم صحیح نه و. اصلي ځواب د دې پوښتنې دا دی چې نیپتون او پلوتون. سمه ده. زده کوونکي بیا هم تشویق کړي. ډېر په زړه پورې پړاو مو ورسره لاره.
ډېر عالي. درې پوښتنې مو ځواب کړلې. دا چې درېیمه پوښتنه مو هم ځواب نه کړله، د درېیمې پوښتنې ځواب هم دا و کوم مرکبات د وینې نږدې 90% پلازما جوړوي، هغه اوبه وې. سمه ده. خیر راځم ډېرې په زړه پورې رقابت و مایک ماته راکړئ. راځم بیګ مختلف ګروپ نه پوښتنې وکړئ، هغه شی پوښتنې له تاسو څخه هم کېږي. ډېرې اسانې پوښتنې دي او هیله مند یم چې ټولې ځواب کړئ. راځم اولې پوښتنې ته مو آماده اوسئ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خرقه د چا په وخت کې د کوم هیواد لخوا افغانستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوه؟ ډېره اسانه پوښتنه ده، مشوره سره وکړئ. 60 ثانیې مو شروع شولې. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خرقه د چا په وخت کې د کوم هیواد لخوا افغانستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوه؟ وخت مو زیات دی، مشوره سره وکړئ. وخت مو هم پوره شو او ځواب مو هم صحیح نه و. لومړی پوښتنې ځواب دا دی چې د احمدشاه بابا په وخت کې خرقه مبارکه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د احمدشاه بابا په وخت کې د بخارا هیواد لخوا افغانستان ته تحفې په توګه ورکړل شوې وه. خیر لکه څنګه چې د الف ټیم نه پوښتنې لاسه تللې وې، تاسو څخه به هم له لاسه ځي، داسې نه چې تاسې به هم ټولې ځوابوئ. راځم دویمې پوښتنې ته آماده اوسئ. هغه کوم پاچا و چې له 3 ورځو پاچاهي وروسته ووژل شو؟ 60 ثانیې مو شروع شوې، مشوره سره وکړئ. هر چا چې ځواب یاد و ځواب دې موږ سره شریک کړي. هغه کوم پاچا و چې له 3 ورځو پاچاهي وروسته ووژل شو؟ وخت مو زیات دی، مشوره سره وکړئ. ځواب مو کېدای شي صحیح نه وي یا کېدای شي صحیح وي. وخت مو تمام شو، مشوره هم سره کوئ. ځواب مو هم صحیح نه و. هغه پاچا چې له 3 ورځو پاچاهي وروسته ووژل شو فیروز و. سمه ده. راځم درېیمې پوښتنې ته مو کوشش وکړئ چې اوس دا 3 پوښتنې ځواب کړئ چې تر څو د الف ټیم څخه سره مساوي شئ، داسې نه چې تاسې وروسته پاتې شئ. آماده اوسئ. درېیمه پوښتنه د ترکیې هیواد پایتخت کوم ځای دی؟ دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. د ترکیې هیواد پایتخت کوم ځای دی؟ زده کوونکي دې نقل نه ورکوي. استانبول. وخت مو زیات دی، مشوره سره وکړئ. مطمئن یې؟ تشویق یې کړئ زده کوونکو. بیا هم زده کوونکو نقل ورکړه، زه پرې پوهېږم. زده کوونکو طرف ته به نه ورګورې، ما طرف ته به راګورې. ګوره چې زده کوونکو ته دې وکاته ځواب بیا نه حسابوم. ښه سمه ده. د دې پوښتنې ځواب چا موږ ته راکړ؟ اسحاب الله. سمه ده. درېیمې پوښتنې ځواب اسحاب الله راکړ. راځم څلورمې پوښتنې ته مو د ویجاړ لغت ضد معنا څه ده؟ 60 ثانیې مو شروع شولې، مشوره سره وکړئ. د ویجاړ لغت ضد معنا څه ده؟ د ویجاړ لغت ضد معنا څه ده؟ بیا هم مشوره سره وکړئ. ځواب به مو صحیح. مطمئن یې؟ بس تاسو ځواب قید شو. زده کوونکو تشویق کړئ، ځواب یې صحیح دی. څلورمې پوښتنې ځواب هم له موږ سره عرفان یې شریک کړ. ډېر عالي، ډېر ښه مخته روان یې. اخري پوښتنه هم ځواب کړئ او کوشش وکړئ چې دا خو باید ځواب کړئ. راځم پوښتنې ته. په عضوي مرکباتو کې کوم 2 عناصر حتمي شتون لري؟ 60 ثانیې مو شروع شولې. کیمیایي مضمون څخه یو سوال راغلی. په عضوي مرکباتو کې کوم 2 عناصر حتمي شتون لري؟ مطمئن یې؟ زده کوونکو مخکې له مخکې تشویق کړه. ډېر عالي. را سره د آخري پوښتنې ځواب هم حضرت الله شریک کړ. ډېر ښه مخته لاړئ. د الف ټیم څخه د الف ټیم سره البته مساوي شولئ. اوس به ګورو چې دویم پړاو کې څه کوئ. راځم دویم پړاو پوښتنو ته. ډېر ښه مخته روان یئ. اوس به راځو دویم پړاو به شروع کوو. دویم پړاو کې اوس 4 پوښتنې دي. یوه پوښتنه کمه ده خو 15 ثانیې هم ورسره کمې دي. 15 ثانیې وخت لرئ، مشوره سره کولی شئ. 4 ځوابه پوښتنې دي. ګزینې تاسو ته وایم چې هره ګزینه صحیح وه، ځواب به هغه را سره شریکوئ. لومړی پوښتنې ته راځم، آماده اوسئ. د 15مې پیړۍ یوناني فیلسوف چې د ځمکې کرویت نظریه یې وړاندې کړه څوک و؟ ارسطو، فیثاغورس، نیوټن، ټول غلط دي. کومه ګزینه صحیح ده؟ 15 ثانیې مو شروع شوې. د 15مې پیړۍ یوناني فیلسوف چې د ځمکې کرویت نظریه یې وړاندې کړه څوک و؟ ارسطو، فیثاغورس، نیوټن، ټول غلط دي.
ټول غلط دي. وخت لرئ مشوره سره وکړئ. ستاسو ځواب صحیح دی؟ وخت مو هم پوره شو، ځواب مو هم غلط دی. اصل ځواب یې فیثاغورس دی. دویمه ګزینه صحیح وه. سمه ده. راځم دویمې پوښتنې ته اماده اوسئ. د مغز تر ټولو لویه برخه کومه ده؟ لومړی ګزینه دماغ اکبر، دویمه ګزینه دماغ اصغر، دریمه ګزینه مبصلات، څلورمه ګزینه هیڅ یو. کومه یو ګزینه دلته صحیح ده؟ دماغ اکبر صحیح ده. دماغ اکبر. وخت مو ډېر زیات دی. مطمئن یې؟ ستاسو ځواب ښایي چې زده کوونکو تشویق یې کړی. ځواب یې سم دی. دویمې پوښتنې ځواب له موږ سره همایون شریک کړ. ډېر ښه مخته روان یې. راځمه درېیمې پوښتنې ته مو اماده اوسئ. دا شعر د چا دی؟ شعر تاسو ته وایم، تا شاعران نومونه هم تاسو اخلم، تاسې به شاعر مخته انتخابوئ. د خبرې هم آغاز هم انجام وي، په خبره کې خبره که چې خام وي. دا شعر د چا دی؟ خوشحال خان خټک، عبدالقادر خان خټک، رحمان بابا. ټول غلط دي. کومه ګزینه صحیح ده؟ 15 ثانیې مو شروع شوي. خوشحال خان خټک، عبدالقادر خان خټک، رحمان بابا. ټول غلط دي. خوشحال خان خټک. مطمئن یې؟ ستاسو ځواب صحیح نه دی. زده کوونکو یو ځل بیا هم تشویق کړئ تر څو انرژي واخلي. اصل ځواب د درېیمې پوښتنې عبدالقادر خان خټک و. سمه ده. دویمه ګزینه. راځم آخري پوښتنې ته مو کوشش وکړئ چې دا ځواب کړئ. میرویس نیکه په کوم کال کې خپل هیواد د ګرګین د ظلم او فساد څخه خلاص کړ؟ 1120 هجري قمري کې. دویمه ګزینه 1119 هجري قمري کې. دریمه ګزینه 1122 هجري قمري کې. څلورمه ګزینه 1140 هجري قمري کې. کومه ګزینه صحیح ده؟ 1120 1119 1122 1140. کومه ګزینه صحیح ده؟ ښه. ستاسو وخت هم تمام شو. ستاسو ځواب هم صحیح نه دی. میرویس نیکه د 1119 هجري قمري کال کې خپل هیواد د ګرګین د ظلم او فساد څخه خلاص کړ. متاسفانه د درې پوښتنو ځواب مو راته رانه کړ. دویم پړاو کې ډېر ضعیفه وئ، خو دریم پړاو ښه مخته یې اوسئ. سمه ده. راځو ګورو به بې ګروپ لوبډله چې دوی څه کوي، او پوښتنې ډېرې اسانه دي. کوشش وکړئ چې ټولې راته ځواب کړئ. راځم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته. د پیرروخان اصلي نوم څه و؟ شیرشاه، اکبر، بایزید، زرین خان. کومه ګزینه صحیح ده؟ آیا مطمئن یې؟ وخت مو ډېر زیات دی. اوس شروع شوي دي ثانیې. د پیرروخان اصلي نوم څه و؟ شیرشاه، اکبر، بایزید، زرین خان. بایزید. مطمئن یې؟ تشویق یې کړئ زده کوونکو. ډېر عالي. لومړۍ پوښتنې ځواب له موږ سره اسحاب الله شریک کړ. راځم دویمه پوښتنې ته مو. دا د چا وینا ده؟ بریالیتوب د هغه چا حق دی چې له خپلو ماتو څخه یې عبرت اخیستی وي. شکسپیر، دویمه ګزینه فرانسیس بیکن، دریمه ګزینه ویلیام، څلورمه ګزینه ابن سینا. کومه ګزینه صحیح ده؟ 15 ثانیې شروع شوي. دا د چا وینا ده؟ بریالیتوب د هغه چا حق دی چې له خپلو ماتو څخه یې عبرت اخیستی وي. شکسپیر، فرانسیس بیکن، ویلیام، ابن سینا. کومه ګزینه صحیح ده؟ کوم شخص دلته صحیح ده؟ ستاسو وخت تمام شو. ابن سینا. ځواب مو هم ناسم دی او وخت مو هم تمام شوی دی. دلته دویمه ګزینه صحیح وه، فرانسیس بیکن. سمه ده. دا وینا د فرانسیس بیکن وه. راځم درېیمې پوښتنې ته مو. د چاپ ماشین په کوم هیواد کې جوړ شو؟ لومړی ګزینه امریکا کې، دویمه ګزینه فرانسه کې، دریمه ګزینه انګلستان کې، څلورمه ګزینه آلمان کې. ستاسو 15 ثانیې شروع شو. د چاپ ماشین په کوم هیواد کې جوړ شو؟ امریکا، فرانسه، انګلستان، آلمان. کوم هیواد صحیح دی؟ مطمئن یې؟ سمه ده. ستاسو وخت څو زده کوونکو تشویق یې کړئ. را سره د درېیمې پوښتنې ځواب حضرت الله شریک کړ. ډېر عالي. راځم آخري پوښتنه پاتې ده. کوشش وکړئ چې دا پوښتنه ځواب کړئ. ابوالقاسم فردوسي د کومو شعرونو په ویلو کې ساری نه درلود؟ حماسي شعرونه، غزل، قصیده، مثنوي. دې څلورو ګزینو کې کومه ګزینه صحیح ده؟ 15 ثانیې مو شروع شوې. ابوالقاسم فردوسي د کومو شعرونو په ویلو کې ساری نه درلود؟
لومړی ګزینه حماسي شعرونه، دویمه ګزینه غزل، دریمه ګزینه قصیده، څلورمه ګزینه مثنوي. غزل. مطمئن یې؟ وخت مو هم تمام شو، ځواب مو هم ناسم دی. لومړی ګزینه صحیح وه، حماسي شعرونه. خیر بیا هم زده تشویق کړئ، ډېر ښه مخته لاړئ، بیا هم سره مساوي یئ. لومړی پړاو او دویم پړاو تمام شو، راځو آخري پړاو ته چې د دې پړاو له طریقه به موږ ته اوس هم ګټونکي لوبډله معلومیږي، هم به مقام لرونکي زده کوونکي معلومیږي چې ګورو به چې اوس تاسې څه کوئ، آیا پوښتنې ته ځواب ورکوئ او که نه. راځم لومړی الف ګروپ ته او درې پوښتنې یعنې درې جملې تاسو ته وایم په وار وار سره. 10 ثانیې وخت لرئ او تاسې به تنه وایئ چې آیا دا جمله صحیح ده او که غلط. ډېر اسانه پوښتنې دي. راځم لومړۍ جملې ته. کاغذ په جاپان هیواد کې اختراع شو. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ مطمئن یئ؟ 10 ثانیې وخت لرئ مشوره سره. مطمئن یئ؟ ستاسو ځواب صحیح نه دی. تشویق یې کړئ. خیر زده کوونکو. راځم دویمې جملې ته. پوهاند عبدالحی حبیبي په کندهار ولایت کې نړۍ ته سترګې وغړولې. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ 10 ثانیې وخت لرئ، عجله مه کوئ، مشوره سره وکړئ، داسې نه چې بیا هم غلط شئ. ناسم دی. مطمئن یې؟ ستاسو وخت هم تمام شو، ځواب مو هم بیا هم غلط دی. پوهاند عبدالحی حبیبي په کندهار ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. اصل کې دا جمله صحیح ده. اسانترینه مرحله هم دا ده. نه پوهېږم چې تاسې څنګه پوښتنه نه ځوابوئ. راځم آخري جملې ته. زده کوونکي دې ټول ارامه یي. ځنګلونه د ځمکې د تودوخې د جذب په برخه کې مهم رول لري. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ مشوره سره وکړئ، تشویق یې کړئ زده کوونکو. بالاخره چې یوه پوښتنه یې په دریمه مرحله کې ځواب کړله او درېیمې پوښتنې ځواب هم له موږ سره همایون شریک کړ. راځو اوس بې ګروپ لوبډلې ته آخري پړاو د کوشش وکړئ چې تاسې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. لومړۍ جملې ته راځم. رحمان بابا د پښتو ادب د کلاسیکي دورې پورې اړه لري. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ سمه ده. مطمئن یې؟ بس تاسو وخت تمام شو، تاسو ویل چې سمه ده، موږ هم ځواب قبلوو. زده کوونکو تشویق یې کړئ، ځواب یې صحیح دی، کلاسیکې دورې. راځم دویمې جملې ته. عصبي حجراتو ته نیورون هم ویل کېږي. دا جمله صحیح ده او که غلط؟ صحیح ده. تشویق یې کړئ زده کوونکو، دی هم صحیح ده. لومړی جملې ځواب هم له موږ سره اصحاب الله، دویمې جملې ځواب هم له موږ سره اصحاب الله شریک کړ. ډېر عالي. راځم آخري جملې ته مو. افغانستان او ازبکستان د شیرخان بندر له لارې سره وصل دي. دا جمله صحیح ده او که غلطه؟ افغانستان او ازبکستان د شیرخان بندر له لارې سره وصل دي. ناسمه ده. مطمئن یې؟ ستاسو ځواب صحیح دی. تشویق یې کړئ زده کوونکو. ډېر په زړه پورې. خو دا چې دا جمله ناسمه ده، نو سمه جمله یې څه ډول ده؟ نه، افغانستان او ازبکستان د شیرخان بندر له لارې سره وصل دي. دلته ستونزه په کوم ځای کې ده؟ غلطي د دې جملې په کوم ځای کې ده چې تاسو ویل ناسمه؟ ناسمه دلته ده چې فکر کوم چې شیرخان بندر چې دا موږ له تاجکستان سره بیا هم تشویق کړئ زده کوونکو. ډېر عالي. افغانستان او ازبکستان د حیرتان بندر له لارې سره وصل دي. ډېر عالي. ډېر تکړه وایي. دواړه لوبډلې ډېر ښه مخته لاړل او اوس به نو ګورو، منتظر کېږو، به ځوابونه راټولوو چې کومه لوبډله ګټونکې شوې ده او کوم زده کوونکي مقام ځان ته ګټلی دی او جایزې ګټلې دي. نو لنډه دمه اخلو. ټول زده کوونکي دې هم راسره اوسي، سره له لیدونکو راسره ملتیا وکړئ، موږ هم تر هغه ځوابونه راټولوو. بیا هم ټولو درنو ګرانو زده کوونکو ته، هیوادوالو ته ښه راغلاست وایم. د خپرونې پای برخه ده او نتایج به اوس زده کوونکو ته وایو چې کومه لوبډله ګټونکې شوې ده او چا مقام اخیستی دی. نو یو په زړه پورې رقابت مو لاره. د ټولو زده کوونکو نه خو لومړی ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې راسره ووایئ په دې رقابت کې زموږ تر څنګ وئ.
کور مو ودان په زړه پورې رقابت مو درلوده یو خوندور رقابت و ډېر ښه راسره مخته لاړئ نو راځم ګټونکې لوبډلې ته زمونږ نن ورځ رقابت چې دا چې د دواړو لوبډلو نه 12 پوښتنې وشوې نو راسره په رقابت کې الف ټیم لوبډلې 15 پوښتنو ته ځواب ورکړی په 12 پوښتنو کې تاسې ټولو زده کوونکي یو ځل تشویق کړئ او د دې ترڅنګ راسره بیا بی ګروپ لوبډلې په 12 پوښتنو کې 8 پوښتنو ته ځواب ورکړی چې ګټونکې لوبډله همدا ده تشویق یې کړئ ډېره زیاته دي تاسو ته مبارک وي ډېر ښه مخته لاړئ او دا چې اوس په ښوونځي کې تکړه ترینه زده کوونکي په رقابت کې تاسو بلل کیږئ چې لوبه مو ګټلې ستاسو کمال په دې کې و چې تاسو مشوره ډېره ښه سره کوله په مشوره کې تاسو ځواب ضرب پیدا کوو او راسره شریکوم او الف ټیم لوبډله چې ولږ به خبره پکې اوږده کړله نو اصل ځواب به یې زده و خو وبه یې نه ویلې نه پوهېږم چې ولې او ډېر سوالونه تاسو د همداسې لاسه لاړه ځواب به تاسو ته یاد خو تاسو به بل څه بیا وویلې بیا وروسته بیرته پښیمانه وای چې کاش مو هغه ویلی وای خو خیر دا راځي دا رقابتونه دي د نن ورځ داسې رقابت نه دی دا د لړۍ په شانتې دا چې د ښوونځیو ترمنځ ډېر داسې رقابتونه ترسره کیږي نو یو نن ورځ نه وه چې تاسو رقابت ترسره کړئ کیدای شي چې نور رقابتونه هم راسي خو کوشش وکړئ چې په نور رقابتونو کې تکړه اوسئ او ډېر ښه مخته لاړ شئ نو راځم زمونږ په نن ورځ رقابت کې د اخر طرف نه شروع کړم که اوس اول طرف اخر نه به شروع کړم زه دریم مقام له موږ سره نن ورځ په خپرونه کې په رقابت کې مدثر اخیستی دی مدثر دې راشي زما ترڅنګ د الف ګروپ لوبډلې سرتیم تاسو ته ډېر زیات مبارک وي زده کوونکو تشویق یې کړئ کولی شئ چې کښېنئ او راسره دویم مقام په نن ورځ رقابت کې همایون اخیستی دی همایون هم نه د الف ګروپ لوبډلې څخه دی ډېر ښه تاسو سره هم مبارک وي ډېر عالي کولی شئ چې کښېنئ او لومړی مقام له موږ سره اصحاب الله اخیستی دی ډېر تکړه زده کوونکی دی هیله مند یم چې د مدیر صاحب لخوا ښه ونازول شي تاسو سره ډېر زیات مبارک وي چې راسره په رقابت کې په 12 پوښتنو کې 6 پوښتنو ته تنه اصحاب الله ځواب ورکړی دی چې دا ډیره اسانه خبره نه ده دا داسې رقابت چې دلته باید مشوره شوې وای خو د 6 پوښتنو ته یوازې تنه اصحاب الله ځواب ورکړی او نور زده کوونکي که وګورو 2 پوښتنو ته 1 پوښتنو ته 3 ته ځواب ورکړی دی نو خیر بیا هم زده کوونکي د تشویق کړي او په زړه پورې رقابت مو لاره د ټولو د کور ودانې مننه ډېره زیاته ترې کوم یادوري هم کوم دا چې فاینل لوبه بیا لرو فاینل لوبه کې به راسره اصحاب الله ګډون کوي او مدیر صاحب هم وي نگران صاحب هم وي استادان او زده کوونکي ملګري به ټول ورسره وي او په رقابت کې به د نورو ښوونځیو سره رقابت اصحاب الله کوي نو ډېر زیات تاسو ته مبارک وي دا چې یو دونه باید هم وکړم زمونږ په دې خپرونه کې هغه زده کوونکي چې راسره وو او د رقابت نندارۍ کوله دوی ته هم یو کوچنۍ جایزه لرو د سپانسر لخوا د ملاتړ کوونکي لخوا تخفیف کارتونه تاسو ته درکول کیږي او هغه به هم تاسو ته توضیح شي نو زموږ لخوا تاسو ته هماغه یوه جایزه کوچنۍ ده چې تاسو ټولو ته به در تسلیم شي نو کولی شئ چې دا خپرونه چې کومه مونږ ثبت کړله د حلیمیان ګروپ پیج کې او پښتون ارمان پیج کې مکمله وګورئ او چې کله نشر شوله بیا کولی شي چې د خپرونه د همغه ځینې وګورئ خصوصا دغه زده کوونکي چې په رقابت کې پر ځان باندې شکمن شو نه پوهېږم که په مونږ باندې شکمن شو نو تاسو ټولو د کور ودانې مننه ډېره زیاته تاسو څخه کوم چې راسره ملتیا وکړه او تر پایه راسره ووایي کور مو ودان نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د خوست ولایت ځوانانو تر څنګ راغلی وم او یو په زړه پورې رقابت مې لاره ټولو د کور ودانې نو تاسو ټولو ته هم ښه وغواړم ښې چارې د الله په امان